د پاکستان اقتصاد له بد نه بدتر حالت ته لاړ او د روپۍ قیمت نور هم ولوېد. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. په پاکستان کې د روانې سیاسي ترنګلتیا، اغلاو او په سیمه کې د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د دغه هیواد اقتصاد له بد نه بدتر حالت ته ورسېد او د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د روپۍ قیمت بېسارې کچې ته ولوېد. نن چهارشنبې د وري 18 یو امریکایي ډالر په 186 روپۍ او 10 پیسو تبادله کیږي، خو داسې ښکاري چې روپۍ نوره هم مخ پر ځوړې روانه ده. د تېرې یوې میاشتې په دوران کې د ډالر قیمت 8.950 روپۍ زیات شوی او روپۍ ښکته لوېدلې ده. تېره اونۍ موډیز په خپل یو راپور کې ویلي و چې پاکستان په اقتصادي درجو کې له B څخه C ته لوېدلی او د دغې درجې د هیوادونو لپاره سخته ده چې د خپلو اسعارو ارزښت بیرته پورته کړي. د اقتصادي چارو پوه طاهر امین د روپۍ د ارزښت د کموالي یو عامل په پاکستان کې روانه سیاسي بې ثباتي ښیي او وایي اوس به نړیوال بانک هم خپل فنډونه ودروي. د IMF سره د اصلاحاتو لپاره شوی تړون به هم ودرېږي. ښاغلی امین وایي د پاکستان د اسعاري زیرمو اندازه 12 میلیارده ډالرو ته راښکته شوې چې دا د 2 میاشتو د وارداتو بل هم نه پوره کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.